چا پېژانده چې ویلې چې په نری ولاکه رانویسي اوس یې دا رقم نه لګېږي بل شټاسری بابا خفه نه سئ خوستیانو تاسو باندې ډېر ګران یم ودې مونږ د لوګر سر پې تاسو ماتوه زه چې خپل زوی مکتب ته لیږم مدرسې ته لیږم لور لیږم دا په دې معنا چې ما مکمل باور او یقین په تا باندې وکړ زه مې خپله لور نه اسما غواړم بیبي هوا او عایشه ترې نه غواړم روزنه به یې ته کوې د ما د لور دې په مخ به د تعلیم دروازې نه بندوي ویې روزه راته هوا او بیبي امینه ترې نه جوړ کړه اسما او کلثوم ترې نه جوړ کړه دې ملت ته د خدمت مزدور وګرځوه سپغې کې دې ځای ورکړه درنښت او احترام راغواړم د افغانستان د اسلامي امارت ستر جهادي شخصیت د اسلامي نړۍ ستر فکري مبارز د مسلمانانو د زړونو بادشاه د زړونو جنرال مبین صاحب د ده په راتګ بیا هم دا نعره راسره بدرګه کړئ نعره تکبیر نعره تکبیر سبیلنا 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 نعره تکبیر جزاکم الله یو کې یوه غوښتنه کوم چې د جنرال صاحب د خبرو په وخت کې به هیڅوک هم نه جګېږئ نه به شور کوئ او نه به غږېږئ خاموش به کښېنئ جنرال صاحب د ډېر لرې نه په ډېر تکلیف ستاسو د خوشحالۍ دپاره راغلی دغه جامعه د شهیدانو جامعه ده د ښي طرف ته تاسې چې کومو نومونه وینئ دا د دغې جامعې شهیدان شوي شاګردان دي مبین صاحب په همدغه افتخار باندې تاسې ته راغلی ده خاموش کښېنئ غوږ ورته ونیسئ او د ده د جذابو او د زړه راښکونکو ویناوو نه فن او خوند واخلئ دا تاسو او دا مو هم جنرال صاحب نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلسه ناس علماء و شیخ صاحبان فاضلین و محترم و شملور و څڼور و بریتور و ګیرور د خوست شازلمیانو اتلانو تاریخ جوړونکو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوښ یم چې په داسې یو جامعه او داسې یو مدرسه په داسې یو سټیج باندې تاسو ته مخامخ یم چې له نن نه 2 کاله مخکې په همدغه مدرسه کې چا د حق خبره خو څه کوي د جهاد خبره خو څه کوي خپل د مظلومانو غږ یې نشو اوچتولی دا د الله تعالی لوی انعام احسان او فضل په مونږ افغانانو باندې و چې د وحشت تیارې ختمې شولې د ظلم او د بربریت د جبر تاریخ پای ته ورسېده متصل د جهاد د ثمرې په نتیجه کې په افغانستان کې امن او سوله راغی
په خوست غوندې ولایت کې الحمدلله د شپې 11 تر 12 بجو پورې زرګونه خلک راغلي دي نمایندګي د دې کوي چې په هیواد کې ډاډمن امنیت ده له امنیتي ځواکونو نه د خوست خلک تنها مستفید نه دي د ټول افغانستان خلک د سولې او د امن په فضا کې ژوند تېروي پرون بله ورځ دلته په خوست کې په جهادي مدرسه کې د اسلامي امارت د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر راغلی و هغه څوک چې نړۍ یې په نوم اورېدلو باندې لړزېږي هغه څوک چې د CIA ستنې لړزولې وې هغه څوک چې د امریکا او د غرب امپراتوري چلنج کړې وه هغه څوک چې له دې هېواد نه صلیبي لښکرې مړه سټونه ایستلي وو د خوست خلکو ته بلکې ټول افغانانو ته په ماته ژبه په داسې حالت کې خبرې کولې چې خوله یې وچه وچه کېدله چاته یې اخطار ور نه که د وژلو خبره یې ونه کړه د افغانانو د ربړولو خبره یې ونه کړله ډېر په مظلومیت کې دا خبره وکړله چې افغانان مه ځوروئ چاته اجازه نه ورکوو چې دا ولس په یو نوم او بل نوم وځوروي مخکې له دې نه له ولسمشر نه نیولې د حوزې تر امره پورې بدماشي وه لان او تانو د امریکا په اوږو سپاره راتلل افغانان یې وژل چې ښه بېلګه د دغه مدرسې په دیوالونو باندې د شهیدانو مبارک نومونه دي دوی کوم جرم نه و کړی دوی د چا غلامان نه وو دوی مزدوران نه وو دا د دې هېواد د ازادولو دپاره د دغسې یو شپې دپاره چې نن مونږ او تاسو دلته ناست یو خپلې مقدسې وینې تویې کړي دي اوس مونږ ته کول څه پکار دي له همدغه مدرسې نه له پوهنتون او له مکتب نه مونږ څه غواړو مونږه تېر 40 کالونه یا یوه پېړۍ په مدرسو کې چې درس ویلی ده یوازې د امامت او د تدریس درس مو ویلی ده له دې وروسته باید څه رقم درس ووایو له مدرسو نه فارغین هغه باید حکومتداري زده کړي له مدرسو نه فارغین باید په ساینس او په ټکنالوژي او په کمپیوټر باندې پوه شي اوس دا هېواد پاتې ټولو افغانانو ته ده دغه فاصله چې د پوهنتون او د مکتب ترمنځ و دا نور ختمول پکار دي پوهنتون ته دین وړل پکار دي مدرسې ته ساینس او ټکنالوژي راوړل پکار دي حکومتداري چل ښودل پکار دي حکومتداري خپل هنر غواړي دا باید مونږ زده کړو چې بیا څوک پیغور مونږ ته رانه کړي چې ملایان په حکومتدارۍ نه پوهېږي دا اوس هم له ټولې نړۍ نه بهتره حکومتداري ده بانکونه چې دوی ویل 6 میاشتې وروسته به سقوط کوي د ټولې نړۍ کې افغانستان هم نمبر هېواد ده چې پولې واحد مضبوط ترینه پولې واحد ده دا چا وکړه دا ملا وکړه دوی ویل خلک به له لوږو مري مونږ خو چېرته د مړو هدیره ونه لیدله معتادین چې میلیاردونه ډالر دوی ته راتلل په خپلو جیبونو کې اچوه زه د کابل نه راغلی یم زه درته د الله په ذات قسم خورم چې په معتاد پسې ګرځې پیدا به یې نه کړي چې پیدا یې کړي امنیتي ځواکونه یې روغتون ته وړي د انسانانو جزر په پولیس وخته کې وتلی و د انسانانو هډونه او کوپړۍ اوس هم هلته راوځي دا چا وکړه دا دیموکراسي کړي وو دا چا وکړه دا ټرمپ او بوش کړي وو دا چا وکړه دا هغه چا کړي وو چې موږ ته انسانیت راښوده هېواد مو امن ده دغسې جلسې دغسې تاریخ ساز محفلونه د افغانانو په ګټه باندې دي لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزیر راغی ما تاسو ته وویلې د ملت په وړاندې خوله وچه وچه کېدله
عذر او زارې کولې، یعنی خپل ملت ته مات ده. دا هماغه سراج الدین حقاني ده چې د خپل د کورې تر سلو زیات قربانۍ ورکړي دي، خو چاته یې تن نه ده ورکړی. شیطان رسنۍ د هغه خبرې اختلاف بولي. په دغه ارمان تاسو 20 کاله مړه شولئ چې زموږ ترمنځ درز او فاصله راوړئ. حکومت نظام زموږ د پلار حیثیت لري، موږ ولسونه خپلې غوښتنې ترې نه کوو. دا په دې معنا نه ده چې اختلاف شته. نه قدرت غواړو، نه په حکومت کې سهم غواړو، نه د هغه پروتوکولي حکومتونه دي چې 50-50 جانګیري راشي حکومتونه دلته موږ ته وټاکي. اوس هم رسنۍ رذالت کوي، رسنۍ منافقت کوي. موږ باید څه وکړو د دوی په وړاندې باندې؟ موږ باید فکرونه وروزو د تعلیم او د تربیې دپاره. 20 کلن پلانونه ولرو، دا مو له نظام نه غوښتنه ده. زه چې خپل زوی مکتب ته لیږم، مدرسې ته یې لیږم، لور لیږم، دا په دې معنا چې ما مکمل باور او یقین په تا باندې وکړ. زه مې خپله لور نه اسما غواړم، بیبي حوا او عایشه ترې نه غواړم. روزنه به یې ته کوې، د ما د لور دی په مخ به د تعلیم دروازې نه بندوي. ویې روزه راته حوا او بیبي امینه ترې نه جوړ که، اسما او کلثوم ترې نه جوړ که. دې ملت ته د خدمت مصدر وګرځوه. همداسې خپل د زوی دپاره هغه مکتب غواړم چې زما زوی فکري وروزي. حمزه و علي رضی الله تعالی عنه ترې نه جوړ کړي، په همغه مفکوره یې جوړ کړي، دغسې ځوان ترې نه جوړ کړي چې سبا که خدا نخواسته کوم امپراتور سترګې راباسي چې سترګې پرې باندې وباسي. زه دغسې بچی له مدرسې او له پوهنتون او له مکتب نه غواړم. مکتب او پوهنتون ته دیني زده کړې ویسئ. که دغه خلک له هېواد نه بهر ځي، بیرته چې راځي دا ماته بله مفکوره راوړي، دا د غرب مفکوره ماته راوړي. پرون په کرملن کې د افغانستان ممتاز شاګردان او نمره د پوهنتونونو کرملن ته تلل. روسیې او مسکو ته تلل، د روسانو دین یې راته راوړه. تېر 20 کاله یا 40 کاله دا خلک غرب ته لاړل. فکري وروزه حمدالله محب څوک و؟ چا پېژانده؟ چې ویلې چې په نره ولاکه رانه ویسې اوس یې دا رقم نه لګېږي. ته باید مونږ بنګړي اچولي وو چې راغللو. بل شټاسری بابا خفه نه سئ، خوستیانو تاسو باندې ډېر ګران یم. ودې مونږ د لوګر سر پې تاسو ماتوه. مونږ ته معلومه چې دا بې غیرته ده، مونږ ته معلومه چې پلار یې غلو، خو تاسو سر پې ماتوه. بابا کته سو، بابا پورته سو، بابا یې لا په ونو باندې خره خېځوه. دغه خلک یې په مونږ باباګان کړي وو، دا په غرب کې روزل شوي وو. قسم په خدای چې افغانستان په مکتب او په پوهنتون کې روزل شوی وای، دغسې رذیلان یې نه روزل. دوستم غوندې د بسری مارشال و. اوس هم غرتې ولې چیرې ده؟ خدای له دې خلکو نه خلاص کړلو. د غلامۍ د ژوندون واړه عمر، د غلامۍ د ژوندون واړه عمر، د بغاوت یوه کافره سجده. نره تکبیر، نره تکبیر. خوستیانو داسې نه وي چې ټوکې مې د سر وکړې چې بندي مې نه کوي. زما قسمت دغه شی ده. نو خپل اتلان وپېژنئ، خپل اتلان وپېژنئ. په هغه چا چې سر ورکوئ چې کم از کم یو سر خو وي، ویښته خو ولري. تاسو په شونډا باندې سر ورکوه، په شټاسري باندې. خپل اتلان وپېژنئ. قسم په خدای زمونږ ستاسو په وزیرانو عرب او عجم افتخار کوي. مونږ سره قدر نشته. فلسطین کې خویندې چغې وهي
چې خدای مونږ ته خلیفه سراج الدین راکې، مونږ ته ځوان مولوي صاحب راکې، مونږ ته دغسې اتلان راکې چې 52 هیوادونه یې مات کړل. د فلسطین د جهاد مشران معاملهګر دي، ټول نه جهاد خرڅوي. د فلسطین د خلکو څه حال ده؟ که چېرته زمونږ جهادي مشران معاملهګر وای، نن به لکه سیاب غوندې چې په ترکیه کې ناست ده وایي مونږ افغانستان آزادوو. ازادي څوک چاته په خیرات کې نه ورکوي، په زور یې اخلو. زه نه پوهېږم چې دی له ترکیې نه څه رقم زور وهي. دا پاپ سالیس چې 20 کاله د ناټو دپاره فتواګانې ورکولې، دا رذیل او خبیث اوس په هندوستان کې ناست ده، د بت له څنګ نه اواز چیږوي چې مونږ افغانستان آزادوو. افغانستان نه آزادوي. سیاف په خپل کور کې هوایي ډګر لري، اپارتمانونه لري، لسګونه لنګې غواګانې یې درلودلې، د خلکو وینې یې وڅښلې. هغه افغانستان له چا نه آزادوي؟ له هغه چا نه آزادوي چې د تا پلاران یې دلته څملولي وو، ګونډه کړي وو. ځینې خلک د طالب راتګ معامله بوري په الله قسم که معامله وي، دغه شهیدان که معامله وي، تاسو یې ووایئ په دغه شهیدانو کې یو پنجابی راوښیي. څوک چې د پنجاب غلامي کوي هغه رذیل او پست ده. څوک چې غلامي کوي د امریکا دې وکړي، د ابرقدرتونو دې وکړي، لعنت دې په هغه افغان چې د غلام غلامي کوي. تر هغه پورې به په آرام کښېنو چې تر څو مو د افغانانو ټول حقوق نه وي ترلاسه کړي. ازادي مو درته اخیستې ده، نور حقوق چې په نظام لرئ زه مو تر څنګ ولاړ یم، زه ستاسو غږ یم. که ټوټه ټوټه سم د تاسو غږ تر مشرانو رسوم. د بې غیرتۍ تاریخ نه درته پرېږدم، د غلامۍ او د مزدورۍ تاریخ نه درته پرېږدم. دغه مینه چې تاسو ماته راکوئ، دا وزن به زه اوچتوم. د تاسو د مظلومانو ترمنځ پل یمه او خپل نظام ته د تاسو غږ رسوم انشاءالله. له نظام نه ملاتړ، د نظام تر څنګ درېدل زموږ فریضه ده. دا نظام چا په خیرات کې مونږ ته نه ده راکړی چې اوس را باندې تخت و تاز وکړي. دا مو په سختیو په قربانیو باندې ګټلی. قسم په خدای اوس هم زه د سهار تر مانځه پورې خوب نه لرم، ځکه عادت یمه. 10 کاله مې دې د کلیسا له مزدورانو سره د سهار تر مانځه پورې مقابله کړې ده. د طالب او د جهاد حقانیت مې ورته ښودلی. دا مې ورته ویلي چې دلته راغلي صلیبیان ظالمان دي، زمونږ هېواد یې اشغال کړی، زمونږ میندې له کوڅیو نه نیسي او په پټیو کې کشکیو زندانونو ته یې بیایي. زمونږ ورونه او زمونږ پلرونه د مونږ د تورسرو تر مخ په شهادت رسوي. دا وحشیان دي، د آبادۍ دپاره نه دي راغلي، د آبادۍ دپاره څوک هېوادونو ته ټانګونه نه وړي، د بیا رغونې دپاره عسکر نه وړي، انجینران وړي، خو د دوی هر څه سرچپه وو. دغه 40 میلیونه ډالر چې راځي دا د حکومت دپاره نه دي، دا سره مرچک دي، چټي په دوی باد لګېږي. دوی ته په میلیاردونو راتلل، په تریلیونونو راتلل، افغانان یې وژل. نن چې راځي د پوډریانو، د مریضانو، د مساکینو علاج پرې کېږي، حکومت یې نه کوي، نظارت یې حکومت کوي. دغه هم په افغانانو نه ده پیرزو، وایي په دوی باندې نړیوال بندیزونه ولګوئ. د افغانانو شتمني مو غلا کړله، لاړل په اروپا او په امریکا کې مو ځان ته محلونه جوړ کړل. لعنت دې په داسې افغاني چې خپل د ورور دپاره بده ورځ لټوي. ته په شش محلونو کې شراب وهه، کباب وهه، دمې ګډوه، په افغانستان باندې بندیزونه. موږ خپل رب لرو، له نړۍ سره تعامل موږ ته مشرانو ښودلی ده، خو له خوږې ګوتې نیول نه کوو. کومه چېرته د دوی شرایط منلی، 20 کالو کې به منلی وو، شرایط د دوی نه منو. مونږ سره به تعامل کوي. سفارتي تعلقات یو هیواد مشروع حق ده، دا به افغانانو ته ورکوي. دا په ټوله ټول یو جای یوه خوله د نظام سره یو، مونږ ته به مشروعیت راکوي. غږ وکئ، مونږ ته به ملل متحد کې چوکۍ راکوي. زمونږ په نړۍ کې افغانان د سفارتي تعلقات به خلاصوي. دا د مونږ افغانانو غوښتنه ده. او که نه مني بایډن ته وایم بیا مو غوږونه در باندې تاو. السلام علیکم.